السلام علیکم. په تېره ویډیو کې تاسو د بای باکس باره کې ټول ارسي زده کړل چې بای باکس وایي څه ته او بای باکس اصل کې دغه بای ناو بټن ته بای باکس ویلی کېږي. نن موږ تاسو په دې باندې پوه کوو چې یاره بای باکس به څنګه روټیټ کېږي. لکه فار ایگزامپل که ته چې ته پرایویټ لیبل کې که نه او ته په تا په خپل نوم باندې یو پروډکټ تیار کړی نو هسې ته کله امازون اکاونټ جوړ کړي او ته کله هغه پروډکټ په امازون باندې لیسټ کړي نو به تا نو دې باره کې ډسکرپشن بدنه غواړي، ټایټل بدنه غواړي، دا هر څه بدنه غواړي هغه به ته ورکوې. خو دا به پیل کې دا کار دی کله چې ته په خپل نوم باندې په چاینا کې یو پروډکټ تیار کړي او حق بیا په امازون باندې هڅې نو ته به د هغې باره کې ډسکرپشن به ورکوې، د هغې به ټایټل ورکوې، مختلف قسم انفارمیشن دا پروډکټ په باره کې ورکوې. خو لیکن موږ سټارټ د هولسیل نه موږ د هولسیل اکاونټ کولاو ځکه چې پیل حال موږ نه کوو. موږ تاسو ته کورس درکوو د هولسیل باره کې. نو په هولسیل کې به تاسو داسې کوئ چې تاسو به هغه پروډکټس په امازون باندې اخلئ او په حق باندې به هولسیل کوئ. هغه پروډکټ په امازون باندې خرڅوئ په کومه کې چې بای باکس بټن روټیټ کېږي. زه تاسو ته مثال درکوم. تاسو فرض کا رالی امازون ته و پروډکټ هنټینګ هم وکړو، پروډکټ ته مو کتل چې لکه کوم پروډکټ ښه خرڅېږي کوم نه خرڅېږي، کوم پکې زموږ خوښ دی، د کومو سیل ښه دی، د کومو بي اس آر ښه دی. نو هغه پروډکټ تاسو وغواړئ چې بلکل زه دا پروډکټ خرڅوم. نو تاسو به اوس څه کوئ؟ تاسو به داسې چل وکئ چې را به شئ هغه پروډکټس په واخلئ په لکه تاسو په یو اس اے کې دا به تاسو په یو اس اے کې یو سپلایر نه والئ، که په ایوا به یې راغواړئ، هر څه باندې چې تاسو راغواړئ تاسو دغه پروډکټس واخیستو نو را به شئ تاسو به دا امازون ته لیسټ کوئ. خو تاسو ته مې وویل تاسو به هغه پروډکټس اخلئ کوم کې چې بای باکس روټیټ کېږي. داسې چې موږ کله پریکټیکل دغه ته پریکټیکل دنیا ته لاړ شو په پریکټیکل تاسو ته موږ په لیپټاپ پیدا ووایو چې کوم پروډکټس دي چې په هغې کې بای باکس بټن روټیټ کېږي. تاسو به هغه پروډکټ نه ځان ساتئ په کوم کې چې بای باکس بټن نه روټیټ کېږي. لکه دې دا مطلب دی چې امازون ټول سیل یو کس له ورکړی، ټول پروډکټس ته یو کس وباسي. بای باکس بټن به څوک چې راځي بای باکس بټن چې کلیک کوي دغه یو کس پروډکټس چې خرڅېږي نور چې چا اخیستي هغه یو هم نه خرڅېږي. نو تاسو به هغه پروډکټ نه ځان ساتئ. خو لیکن اوس داسې پروډکټس دي چې هغوی کې دا بای باکس بټن روټیشن کوي، تاویږي. کله ستا پروډکټس امازون خرڅوي، کله د بل خرڅوي، کله د بل خرڅوي، دغه رنګ دا شي تاویږي. بس دا ته یو مثال در کوم. تا وکتل او تا په امازون بار کې ولیدل چې فرض کا یا دا ګړۍ چې کوم ده دا خرڅېږي په امازون باندې او تا هم دا وغوښتل چې بلکل دا ګړۍ زه په امازون باندې خرڅوم. خو ته اوس دې کې ګورې په هولسیل خبره کوم، هر پیل خبره نه کوم، د هولسیل خبره کوم. ته به ګورې چې په دې کې بای باکس بټن روټیټ کېږي که نه، هسې نه چې د پروډکټ والا ما باندې ټول تاوان نه شي. نو ته به چل وکړي چې را به شي او په کیپا یو ویبسایټ دی په هغې کې به درته دا ښیي چې دې سیلر دا دونه خرڅ کړي دي بل بیا دونه خرڅ کړل، دې ته روټیشن وایي. صحیح شو. کی په باره کې تاسو ته موږ کورس درکوو. اوس تاسو ته زه بار بار دې کورس کې دا وایم چې تاسو اوس کنفیوز کېږئ مو، دا پریکټیکل خبرې دي. دا صرف تاسو دونه ذهن کېنوئ تاسو یو شي لکه ډیفینیشن یې زده کړئ چې دونه وپېژنئ چې دا شي دې ته وایي. وروسته بیا په دې هر څه باندې پریکټیکل کار کوو. دا ګړۍ فرض که خرڅېږي په دې ګړۍ باندې ناستې دي 5 کسان. لکه فرض که تاسو اگزامپل در کوم د یو مهران نوم دی، د بل علي نوم دی، د بل خان نوم دی، د بل جلال نوم دی او د بل احتشام نوم دی. 5 کسان شول، 5 کسان دا ګړۍ خرڅوي. اوس به څنګه کېږي؟ ستاسو په ذهن کې دا راځي چې دا به داسې وي چې لکه احتشام سره به خپل بای نو بټني او علي سره به خپلي، داسې جلال سره به خپله بټني، داسې نه وي. دا بلکل داسې نه وي. یو بای نو بټن ده او کتي به تاسو په دا ګړۍ میلاویږي. خو دا داسې نه وي. لکه به وشي چې کله لومبی کله ګاهک راشي هغه دا ستا ګړۍ دي. لومبی به د بای نو بټن لاړ شي احتشام ته، احتشام نه به پروډکټس واخلی شي. بیا چې کله بل ګاهک راشي او دا ګړۍ اخلي نو دویم ګاهک په چا ته لاړ شي؟ دویم علي ته لاړی، دریم لاړی بای نو بټن چا کلیک کړه او دا پروډکټس یې واخیستو. نو په دریم کې لکه فرض دا اوس بای باکس بټن نور روټیټ شو، امازون د علي پروډکټ خرڅ کړل، بیا یې روټیټ کړه، بیا یې د جلال پروډکټس خرڅ کړل، بیا یې روټیټ کړه، بیا یې د مهران پروډکټس خرڅ کړل. نو دغه رنګ به دا بای نو بټن روټیشن کوي، تاویږي به. کله به د یو پروډکټ خرڅوي،
کله به د بل خرڅوي کله به د بل خرڅوي خو چې په کومو کې بای ناو بټن نه تاوېدله بای باکس بټن پکې روټیشن نه کوو د هغې پړکس نه به تاسو ځان ته تئ هغه نه هلئ ځکه چې د دې نه دا مطلب هم وایي چې دې کې اکثر برینډ هم کیدلی شي او برینډ غواړي چې زه خپل پړکس نه غواړم چې زما نور څوک یې خرڅ کړي نو چې کله ته اپلوډ خرڅوې نو تا باندې بیا شکایت کوي نو بای باکس بټن چې کوم کې پړک کې نه روټیټ کېږي هغه تاسو نه خرڅوي دویم موږ زده کوو سپلایر څه ته وایي ډسټریبیوټر څه ته وایي مانوفیکچرر څه ته وایي ریټیلر څه ته وایي کنزیومر څه ته وایي په اګزامپل سره م پوه کوم ما سره چې کم دا واچ دی صحیح شو دا فرض کړئ یو دې کې جوړ شو پېښور کې جوړ شو پېښور کې چې دا جوړ شو د دې کومه کمپني ده هغه دې مانوفیکچرر شوه دا ګړۍ یو کس واخیستې 1000 یونټې 1000 ګړۍ دا یو کس واخیستلې صحیح شو هغه شو ډسټریبیوټر دا چا جوړه کړه دا په کوم ځای کې جوړه شوه هغه دې مانوفیکچرر شو چې دا څوک جوړوي زه لکه فرض کړه زه دا کپړې د مانوفیکچرر دی چې کوم د دغې مالک یم د یو برینډ شو دا دغې برینډ شو پوه شوې برینډ وپېژندو درې ورځې دی دا برینډ په ډسټریبیوټر باندې دا ګړۍ خرڅې کړې 1000 دانې یې پرې خرڅې کړې صحیح شو 1000 دانې پرې دا ګړۍ خرڅې کړې نو چې دا ګړۍ ډسټریبیوټر واخیستله د برینډ نه بیا ډسټریبیوټر تقسیم کړه په هولسیلر باندې هولسیلر بیا تقسیم کړه په ریټیلر باندې ریټیلر بیا ورکړه کنزیومر له سر له ورته راشم مانوفیکچر هغه دی چې کوم دي کې دا ګړۍ ساده شوه صحیح شو کوم دي کې دا ګړۍ ساده شوه دا دی مانوفیکچرر شو دې کمپنۍ ته مانوفیکچرر ویل کېږي چې چا جوړه کړه د دې کوم مالک دی هغه برینډ شو لکه فرض کړه دې ګړۍ ایپل ده دې ایپل برینډ دی دا ګړۍ بیا د برینډ خرڅه کړه په ډسټریبیوټر باندې نو ډسټریبیوټر اوس څه کوي برینډ کم مال نه خرڅوي هغه 1 یونټ 2 یونټ نه خرڅوي هغه په زرګونو یونټ خرڅوي لکه فرض کړه دا ګړۍ 5000 یونټ ډسټریبیوټر د برینډ نه واخیستل په $10 باندې صحیح شو بیا دا ډسټریبیوټر دا خپل مال ورکوي هولسیلر له هولسیلر له دا ګړۍ ورکړه په $12 باندې صحیح شو 2 روپۍ ګټه پکې ډسټریبیوټر وکړه 2 روپۍ ګټه چې ډسټریبیوټر وکړه نو بیا دا ډسټریبیوټر په هولسیلر باندې خپل مال خرڅوي هولسیلر باندې خپل مال خرڅوي هولسیلر له ده ورکړه په $14 باندې په $14 باندې دا واچ هولسیلر له ورکو هولسیلر به اوس دغه مال لري دا به ریټیلر له ورکوي ریټیلر چې دوکانداران دي ستاسو په کلي کې ستاسو په بازار کې ستاسو محله کې چې کوم دوکانداران دي دې ته ریټیلر ویل کېږي ریټیلر له ورکړه په $16 باندې او ریټیلر بیا کنزیومر له ورکړه کنزیومر مو ته یو استعمالوونکي موږ د دې شي کار نه کوو بلکې موږ د خپل ځان لپاره استعمالوو مو ته یو کنزیومر موږ له دا ګړۍ راکړه په $100 باندې موږ له په $18 باندې راکړه ها نو څه شو حد په خبره څه شوه په کنزیومر باندې خبره ختمه شوه اوس سپلایر پاتې شو سپلایر څوک دی سپلایر مطلب سپلای رسونکی چې تا تر پروډکټ رسوي د برانډ نه ډسټریبیوټر ته ورسو ډسټریبیوټر نه هولسیلر ته ورسو هولسیلر نه ریټیلر او کنزیومر ته راورسو کنزیومر ته ریټیلر راورسو اوس برانډ چې ته پروډکټ کلی دا به تا ارزان ملایوي خو برانډ کې دا کار چې دا هو ام کیو سی وار ام کیو ته نو ایکسپلین کوم برانډ نه بچتا ته برانډ کرونو کې مال لري او دغه ډسټریبیوټر نه بته مال ګورم دا برانډ چې کوم دی دا مال هرځي په کرونو کې په ډسټریبیوټر باندې دا ډسټریبیوټر مال اخلي د برانډ نه په کرونو کې خو لیکن دا چې دا دریم نمبر کم دی هولسیلر د په کرونو کې مال نشي اخیستی د په لکونو کې د ډسټریبیوټر نه لي څه شو هولسیلر نه بیا ریټیلر په زرګونو کې دي او ریټیلر بیا دکانداران خو بس عام چاته یو غړی اخیستلی چاته دوه اخیستلی او بیا هغه عام حساب کتاب دی دا مانوفیکچرر برانډ ډسټریبیوټر هولسیلر سپلایر ریټیلر او کنزیومر یو اگزامپل دله بل در کوم فرض کا یو پروډکټس دی هغه په یو کمپنۍ کې تیار شو لکه زه به تاسو ته ویم
سمپل یو بلب دی، یو بلب په یو ځای کې تیار شو، د کوم ځای کې تیار شو دا مانوفیکچر شو، چې دا چا جوړ کو دا برانډ شو. د برانډ هر کو په ډیسټریبیوټر باندې په ډیر زیات تعداد کې لکه ډیر زیات ور هر په ډیسټریبیوټر باندې، دا ډیسټریبیوټر بیا د هغې نه لږ کم هر په هولسیلر باندې، هولسیلر بیا هر په ریټیلر باندې، او ریټیلر بیا کنزیومر له ورکړل. سپلایر چې کله د برانډ نه ډیسټریبیوټر ته مال سپلای کړي، ډیسټریبیوټر بیا هولسیلر ته سپلای کړي، او هولسیلر بیا ریټیلر ته سپلای کی، دې ته سپلایر دې ته وایي. اوس دریم نمبر پارت شروع کیږي د ویډیو. دا دی چې ایم او کیو څه مطلب دی؟ منیمم آرډر کوانټیټي. د منیمم آرډر کوانټیټي دا مطلب دی چې کله تا ته یو برانډ، یو ډیسټریبیوټر یا هولسیلر تا ته ووایي چې یاره بالکل د تا باندې د خپل پروډکټس خرڅومه، خو ته به ګوره چې کله تا ته یو سپلایر انوایس درکړو، ډیسټریبیوټر یا هولسیلر برانډ آی ورته وویل چې بالکل تا باندې خپل پروډکټ خرڅومه، خو لیکن شرط پکې دا چې د ما ایم او کیو نه دی، دا 1000 یونټه ده، تا باندې خپل مال خرڅوم خو زه به یې 0 دانو نه کم نه خرڅوم. نو دې ته به څه وایي؟ دا 0 دانو نه کم نه خرڅول دې ته ایم او کیو وایي، منیمم آرډر کوانټیټي. لکه ته ماله منیمم کم سے کم کوانټیټي، لکه ته ماله د کم سے کم د 1000 یونټو نه کم نه اخلي، دې ته د برانډ ایم او کیو وایي. ډیسټریبیوټر به تا وایي چې زه تا باندې خپل مال خرڅومه، خو زما ایم او کیو ده 800 یونټ، ته ما د 800 یونټو نه کم نه اخلي. بیا پسې داسې ښکته راځه د قلم چې څومره ښکته راځي تا د هغوی ایم او کیو به کمیږي. بل دی آر او آی، ریټرن آن انویسټمنټ. چې کله ته په یو بزنس کې، په یو کاروبار کې خپلې پیسې بندې کړې او د هغې په بدله کې تا ته کوم پرافټ راځي، نیټ پرافټ، هغې ته به څه وایي؟ هغې ته به وایي آر او آی، ریټرن آن انویسټمنټ. په کومو پیسو باندې کومې پیسې تا بندې کړي په یو کاروبار کې، په هغې باندې تا ته کومه ګټه راځي، دغې ته آر او آی وایي، ریټرن آن انویسټمنټ. فار ایگزامپل تا 9 لک روپۍ په یو کاروبار کې بندي کړي دي، 9 لک روپۍ تا په کاروبار کې بندي کړي دي او په هغې کې تا ته ګټه راغله 50,000. ښه شو، دا 50,000 ستا ده آر او آی، ریټرن آن انویسټمنټ، لکه پیسو بدله کې تا ته دا ګټه میلاو شوه. بل دی میپ. میپ ته وایي، تاسو په ذهن کې راځي میپ نقشې ته وایي، میپ نقشې ته وایي. میپ د میپ څه مطلب دی؟ د منیمم ایډورټایز پرایس. تا یو برانډ سره رابطه وکړله، یو برانډ ته ځان له پروډکټ اخلي او تی خرڅې درله په هولسیل کې، نو هغه به تا ته وایي چې زما قیمت دی $20. خو میپ دا دی چې میپ برانډ به تا ته دا وایي چې ته زما دا پروډکټس د دې لکه فرض کړه هغه به تا ته وایي چې زما میپ دی $20، زما پروډکټ به ته د $20 نه کم نه خرڅې، خو زما پروډکټس دی د $20 نه کم خرڅ کړو، زه به ستا خلاف کاروي کوم، زه به ستا خلاف ایکشن اخلم، دې ته وایي میپ. نو هر یو برانډ نه چې کله تاسو ورسره رابطه کوئ نو هغه ضرور دا تپوس کوئ، تاسو موږ اوس خیر دا بیا پریکټیکل وایو چې ستاسو څه میپ دی، لکه ستاسو څه د میپ قیمت دی، لکه تاسو غواړئ چې زه ستاسو را پروډکټ په څو خرڅ کړم، زیات او بره ستاسو کار دی، خو دا ده چې تاسو به د دغې پرایس نه کم نه خرڅوئ، دې ته وایي میپ. لکه هغه ته وایي چې $20 نه به کم نه خرڅې، د $15 نه به کم نه خرڅې، دا د هغې میپ ده. دا و زموږ کلاس نمبر 8 چې تاسو ته موږ په تفصیل کې ایکسپلین کوو. انشاءالله دا قرن کنټینیوس کلاسونه به راځي. او بل تاسو ته د ډېرو ملګرو موږ نه باندې پوښتنې کړي دي چې یاره ته موږ له په اے آی باندې ویډیو جوړه کړه. انشاءالله تعالی زه به تاسو له په دې میاشت کې په اے آی باندې د ویډیو ایډیټینګ کولو مکمل طریقه ښیم چې موږ به څنګه په اے آی باندې ویډیو جوړو. والسلام.